الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى حمد أو ثنا وایو او داغه شکر ادا کو چې الله رب العزت بیا یو پیر مالا د بیانولو او تاسو له د اوریدو توفیق درکو. په دې اولنی بیان کې د دې مبارکې میاشتې نه بعد د یو سوال د جواب په باره کې به خبره کوو. هغه سوال داسې دی چې د هغې جواب هغه تفصیل غواړي. هغه سوال د هر یو مسلمان نه دی. هغه سوال د زنانه او د نارینه نه دی، هغه د بوډا او د ځوان نه دی. هغه سوال د غریب او د مالدار نه هم دی، او هغه د مولا او د عامي د ټولو نه دی. سوال دا دی چې د رمضان نه بعد ستا څه حال دی؟ د رمضان نه بعد دینداری دې څنګه ده؟ او د رمضان نه بعد ستا رابطه، ستا تعلق د الله رب العزت سره څنګه دی؟ دا یو سوال دی. د دې د جواب په باره کې مختصر خبرې به کوو، او دغه جواب به موږ ته هله میلاویږي چې کله موږ خپل حال د رمضان نه بعد چې څنګه دی هغه یو ځای کو د هغه حال سره چې کوم په رمضان کې و، نو جواب یې موږ ته میلاویږي چې اوس موږ څنګه یو او موږ څنګه وو. دې کې شک نشتی چې موږ داسې ورځې تېرې کړي دي، 13 ورځې چې هغه په منځونو کې تېرې شوي دي، هغه په قیام او تهجد او تراویح کې تېرې شوي وي. هغه ورځې د قرآن د قرآن په تلاوت کې تېرې شوي وي، په روجو کې، په ذکر او اذکار کې، په دعاګانو کې، په صدقو کې، په درسونو، په بیانونو کې، په خپل ولیانو ساتلو کې، د ګاونډي خیال پکې ساتلی شوی او د ملګري. لنډه دا چې موږ په دې 13 ورځو کې د ایمان خوند څکلی و. لنډه خبره دا ده چې په دې 13 ورځو کې موږ د ایمان خوند څکلی و، او دا خبره موږ محسوسه کړې وه چې روژه څه ته وایي، عبادت څه ته وایي، د سترګو نه اوښکې تله څه ته وایي، د الله سره جرګه څه ته وایي، د الله بندګي څه ته وایي. موږ به منځونه کول، موږ روجې نیوې، موږ مالونه لګول، موږ صدقې کول. اوس هغه 13 ورځې زموږ نه لاړې، د رمضان هغه مبارکه میاشت هغه زموږ نه لاړه، او وخت په وخت به موږ په نیکو اعمالو کې تاویدو راتاویدو، کله یو عمل کله بل عمل، تر دې چې د بعضو په زړونو کې دا خبره هم راغلې وه چې یا لیتنی مت علی هذا الحال، ارمان چې ماله مرګ هم په دې حال باندې راشي. دا پکې هم به ډېرو ارمان کړی، داسې ښایسته حالات په یو مؤمن باندې راشي، د الله د بندګۍ خوند وسکي، نو دی بیا وایي چې که دې کې مړ شم نو ډېره به ښه، او وي ارمان چې زما آخره خاتمه د رمضان په دې میاشت کې وشي. اوس سوال دا دی چې دغه 13 ورځې چې وي خو وي او هغه تېرې شوې، د هغې نه بعد زما او ستا څه حال دی؟ نو دلته به یو 2-3 خبرې کوو. یوه لوی د سوچ او د فکر خبره هغه دا ده چې موږ
داسې ښکاري لکه موږ چې ورځ دوه مخکې وې رمضان راغی، اوس موږ یو څو ورځې بعد به دا وایو چې د اختر میاشت ختمه شوه او لوی اختر را روان دی. تا دې ته سوچ کړی دی چې دا ژوند څومره تیز تېرېږي؟ تا دا سوچ کړی دی چې دا ژوند څومره په تیزۍ سره روان دی، د هیچ چا لحاظ نه کوي، د هیچ چا قدر نه کوي. دا وخت خو روان دی، الله پیدا کړی دی لري. دا سپومۍ دا نور دا الله پیدا کړي په یو نظام کې دي. دغه نظام ګورې د چا دپاره ودرېږي نه. دا نشي کېدی چې ورځ 7 ګنټې ده، 6 ګنټې ده، یا 12 ګنټې ده، یا 14 ګنټې ده. دا دې ستا دپاره 18 شي، ستا دپاره دې 20 ګنټې شي. دا نشي کېدی. دغه شان شپه ده، د هغې خپل یو ترتیب دی. نو دا کېدی نشي چې دا شپه دې ستا لحاظ وکړي او ستا دپاره دې زیاته شي. دا نشي کېدی. نو ژوند روان دی. په دنیا کې چې کوم خلک دي دا په دوو کې به لازم یو وي. دلته چې کوم خلک دي په دنیا کې او په دې ځمکه باندې او په دې ځمکه چې دي او کوم مخلوق چې دلته دی، په دوو کې به یو وي لازم. یا خو تلی دی او یا روان دی، دریم بل نشتی. یا تلی دی یا روان دی. اوس که دریم پکې څوک ما ته وښایي، دریم څوک شته؟ خو یا تلی دی یا روان دی. موت په هغو کې یو کوم چې روان دي، او یو ورځ به داسې راشي چې موږ به حسابېږو په هغو کې کوم چې تللی دي. نو دا د سوچ او د فکر خبره ده. موږ چې دا ساګانې الو که نه، څومره چې ته ساه الې نو ته نږدې کېږي هغه وخت ته چې د کوم یو مقرر نیټه ده او په هغه وخت باندې به ستا ملاقات د الله سره کېږي، ته هغه ته نږدې کېږي. موږ په دې جومات کې ناست یو، دې بیان ته ناست یو، په دې کې چې د یو سیکنډه وړي زما او ستا سفر الله ته نږدې کېږي. دا د سوچ او د فکر خبره ده. څومره چې زما او ستا د زړه د دړکن روان دی که نه، او دا درز کوي، د دې یو درز سره ما او ستا د خپلو ارمانونو نه لرې کېږو. د دې یو درز سره ما او تا د خپلو بچو نه لرې کېږو. د دې یو درز سره ما او ستا د خپلو ښځو نه لرې کېږو. د دې یو درز سره ما او تا د دې دوکهبازې دنیا نه لرې کېږو. خو مشکل من کې دا دی چې د غفلت په خوب کې پراته یو، او څه ناشنا د غفلت په خوب کې پراته یو. په خپلو سترګو موږ هغه خلک ولیدو روغ رمټ، ښه ډېر مال ورسره و، دوکه و په دې کې چې زما ځواني ده، زما طاقت دی، زما ښایست دی. بلکې که چېرته چا ورته نصیحت کړی مو وی چې ته به دې دنیا نه ځې، نو په هغه پورې به یې خندل، په هغه پورې به یې مذاق کوي. له ته څه خبرې کې؟ زموږ د سترګو په مخ کې په داسې خلکو باندې مرض راغلی دی، داسې مرض پرې راغلی دی چې هغه د کټ نه د پاسېدو نه وي. زموږ د سترګو په مخ کې په داسې خلکو باندې غمونه راغلي دي، په داسې خلکو باندې فقر راغلی دی، قسمه قسم حالات راغلي دي. هغه کس اوس په دې سوچ کې دی، اوس له موقعو سره د سوچ دی، په دې سوچ کې دی چې دا ما چې دا کم عمر تیر کړی دی دا ما په څه کې تیر کړی و، دا ما چې کم مال لګولی و دا ما په څه کې لګولی و. اوس د وتو لار څه ده؟ دغو هر څه تباه کړي دي. صرف یعنې لار یوه دا ده چې دی الله ته واپس شي. او رب العالمین مهربانه ذات دی چې څو پورې دا روح مرۍ ته نه رسېدلي، هغه وخت به ورته سره موقع شي، که ته بیمار او که ته روغ، که ته غریب او که ته مالدار. خبره مې دا کوله چې زموږ د سترګو په مخ کې خلک روان دي او ځي آخرت ته. بلکې زما او ستا د بدن ور غټ دلیل نه دی. ته سره سوچ کې د بل او د بل په باره کې. ما ورته خپل ځان ته ولې نه ګورو؟ زموږ دا بدن داسې دی لکه څنګه چې پرونو، زموږ دا بدن داسې دی څنګه چې کال مخکې و. داسې دی که په کته روان یې؟ په کته روان یې. الله وایي ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. الله وایي چاله چې عمر ورکومه نو ګوره په اندامونو کې کمزوری کومه. دا یو دلیل الله موږ ته ښیي په خپل قدرت باندې چې صرف طاقتور ذات په یو حال پاتې کېدونکی ذات هغه الله دی. د زما او ستا د کمزوري کېدل او د زما او ستا د
مونږ چې په کته روان یو دا زموږ دپاره ګډ دلیل دی خو که مونږ پکې چې ته سوچ وکړو او دا غټه د عبرت خبره ده خو شرط دا دی که چېرته مونږ پکې سوچ وکړو نو زما تاسو ته دا نصیحت دی لکه څنګه چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مشهور روایت دی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك چې ماښام شي د سحر انتظار مه کوه چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه او دا روغ صحت د بیمارۍ پورې غنیمت وګڼه د ژوند د مرګه پورې غنیمت وګڼه دقه زما تاسو ته نصیحت دی د رمضان دا دومره زر تېرېده دا زما ستا دپاره ګوره غټه د سوچ او د فکر خبره ده ډېره د سوچ او د فکر لږه نه میاش ورب الکعبه داسې تېره شوه لکه اپتین هم کمه دومره زر تېره شوه موږ پوه نه یو او چې اوس موږ دې ګړۍ کې تاریخ ته وګورو لکه دا خو اوومه ورځ ده د اختر د میاشتې رمضان سره د اووه ورځو اووه دېرش ورځې داسې تېرې شو چې موږ په پوه شوي یو او دغه شان دا ژوند روان دی دغه شان دا ژوند روان دی کلونه تېرې شي ورځې تېرې شي میاشتې تېرې شي او بیا د الله طرف ته بوسي نو ارمانونه لنډ کوي ارمانونه لنډ کوي او ځکه په یو اثر کې داسې راځي ایاکم وطول الامل ځان د دې اوږدو ارمانونو نه لرې ساتئ دا اوږده ارمانونه نه دا د سړي هر څه تباه و برباد کړي چې ارمان دې لنډ نو ژوند به دې ښایسته تېرېږي امیدونه دې لنډ ژوند به دې ښایسته تېرېږي د اوږده اوږده امیدونو موږ خراب کړي وو دومره اوږده امیدونه چې دننه سل کاله بعد موږ سوچ کوو چې دا به څه کوو او شپېته کاله بعد او اویا کاله پرېږده لکه په الله باندې دا هر څه ښایسته ژوند تېروه د الله بندګي کوه که امیدونه او ارمانونه ساتې لنډې ساته داسې ارمانونه او امیدونه وساته چې ستا د دنیا په تا باندې خراب په نه کړي ستا د آخرت په تا خراب نه کړي دا کم ارمانونه او امیدونه چې دي دا ګوره نه ختمېدونکي دي اول یو څو کسان زما خواله راغلي د اختر په دې ورځو کې ځوانان هلکان نوي راغلي د ملک هغوی ته ما دا نصیحت وکړو ما دا نصیحت د ورور په شان کومه ګورې ارمانونه امیدونه به اوږده نه ساتئ ګینه د دې ملک د مسافرینو به د سره ونوځئ خپل ځان ته یو مختصر هدف کېده چې زما دا هدف دی دا پوره کو زه خپل ځي ته نو دغه شان په دې دنیا کې ټول ژوند چې موږ روانو که موږ چېرته لنډ امیدونه ساتو نو ډېر ښایسته ژوند به تېر شي ډېر مزېدار د الله په بندګۍ کې او که دغه اوږده اوږده امیدونه یي نو بیا ګورې کامیابي به زموږ د لاسونو نه وځي او ځکه ګوره د قیامت په ورځ چې کله دا مؤمنان په پل صراط باندې تېرېږي او الله دوی له یو رڼا ورکړي سورة الحدید کې د هغې ذکر دی دغه رڼا به منافقانو ته میلاو شي په اوله کې به دا رڼا د منافقانو سره وي په منځ کې به په دوی باندې دا رڼا ختمه شي نو دوی به مؤمنانو ته چغې وایي انظرونا موږ ته لږ صبر وکړي نقتبس من نورکم موږ هم ستاسو دې رڼا نه لږ رڼا راوایو هغو به ورته وایي ځئ لاړ شئ واپس دنیا ته که ځان له اوس رڼا راوړی شئ راوړو داسې دوی پورې استهزا ده لکه څنګه چې استهزا دوی کړې وه په چا پورې په مؤمنانو پورې په دنیا کې نو دا یوه ټوکه ده وایي ځئ لاړ شئ دنیا ته نو دنیا ته څوک تللی شي واپس نو دوی به ورته چغې وایي الله هغه حال بیان کړی دی ینادونهم الم نکن معکم دا منافقان به ورته چغې ویلو موږ ستاسو ملګري نه اوسو هغوی به ورته وایي قالو بلا او وایي تاسو زموږ ملګري وایي ولې منافقان د مؤمنانو ملګري ظاهره کې وایي تاسو زموږ ظاهره کې ملګري وایي موږ سره به ناسته پاسته هم تاسو کوله مشکل تاسو کې دا و ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني تاسو موږ سره وایي خو تاسو ځان په فتنو کې اچولو په شکونو کې م اچولو تاسو انتظار کوو چې په دې مسلمانانو باندې به سخته او مصیبت راځي هغې ته نه شوئ د دې لپاره مې ته دا آیت وي وغرتکم الاماني
او تاسو امیدونو او ارمانونو دوکه کړي وای. دې لپاره مې دا آیت وایي تاسو څه دوکه کړي وای؟ امیدونو او ارمانونو دې خراب کړي وای تاسو. دا اوږده ارمانونه دا اوږده امیدونه دا انسان ختموي. کم څه چې ور الله ورکړي د هغې نه مزه نه اخلي. نو هوښیار سړی هغه دی، هوښیار سړی چې دا ژوند داسې په طریقه تېروي، نه افراط نه تفریط نه زیاتۍ نه کمی. دنیا دومره څومره چې بې ګزاره رواني، آخرت دپاره ځان خاورې کا. تا ته څوک دا نشي ویلی چې آخرت دپاره ولې. نه نه، آخرت خو زمونږ هدف دی، هغه به مونږ حاصلو. هر چې دنیا ده دې کې ګزاره کوه. او حدیث کې راځي، موږ څو څو پیرې بیان کړی دی، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه دی چې دنیا کې ځان وتلي. ځان تلل دا مطلب نه چې ته تلي ته وګورې وزن وګوره، ځان وتلي چې دې څومره اوبو کې دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دې ته وایي ځان تلل. د سبا دپاره سړی سوچ وکړي چې ما سبا ته څه لیږلي د الله مخې ته. دا هوښیار سړی دی. وعمل لما بعد الموت. نو دویم کار دی دا کوي چې د مرګ نه بعد چې کومې مرحلې را روانې دي د هغې دپاره محنت او کوشش کوي. دا د هوښیار مؤمن کار دی. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. او عجز انسان هغه دی د عمل نه، او تاوان کوونکی انسان هغه دی چې د خپل نفس د خواهشاتو تابعدار کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. او دویمه د الله نه صرف امیدونه ساتي، عمل نشته، صرف چې بس الله به ما وبخي، الله غفور رحیم. دقه امیدونه او ورسره د دنیا ارمانونه، او دی په دې منځ کې دی چې دی تباه و برباد شي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ښه کوشش وکړئ، ښه عمل وکړئ، ښه محنت وکړئ. دا درته وایم ژوند ټول دقائق و ثوان، ژوند ټول دقه منټونه او سکندونه دی. ګورئ نور څه ته ژوند نه وایي. که ستا دا خیال چې ژوند به بل لازمات او میلاویږي په دې دنیا کې، ژوند نور څه نه وایي. د ژوند سختګري نه وي، ژوند څه بلا نه ده. ژوند دقه دی دا منټونه او دا سکندونه. دا یو میدان دی د عمل، دا یو میدان دی د مقابلې، دا د محنت ځای دی. د هغه ورځې دپاره چې کومه ورځ را روانه ده، او په هغه ورځ به الله زموږ سره حساب کوي. الله وایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. ویرېږئ د هغه ورځې نه، د هغه ورځې د سختې نه، د هغه ورځې د حالاتو نه، په کومه ورځ چې به تاسو واپس کېږئ خپل رب ته. رمضان 10 ورځې، خو دا 10 ورځې زموږ دپاره یو عبرت دی چې دغه شان د ډېرو په عمر کې 10 کاله تېر شوي دي. نو څه ته انتظار کې، څه ته ناست؟ 10 کاله تېر شوي، 40 کاله تېر شو، 50 تېر شو. دې نه بعد هم ته ناست، دې نه بعد هم ستا ارمانونه او امیدونه هغه نه ختمېږي. دا زموږ دپاره عبرت، زموږ دپاره درس. او تاسو ته دا ووایم، ګورئ تاسو په داسې ورځو کې یئ چې دا ورځې د عمل دي، او په دې پسې یو نیټه را روانه ده، هغه نیټه د مرګ ده. نو که په دې ورځو کې تا د دغه مرګ دپاره څه کړي، ته کامیاب یې. او که په دې کې دې څه نه کړي، نو بیا هلته هم ته ناکام یې. او ځکه مشهوره خبره ده، دنیا د آخرت پټی دی او مزرعه ده. معنی دا ده چې دلته دې څه کرلي هغه به هلته ریبي. څه چې دې دلته کرلي دي هم هغه به ریبي. الله چا سره ظلم نه کوي. وما ربک بظلام للعبید. الله چا سره ذره برابر ظلم نه کوي. اوس مو تا سره موقع ده، اوس مو تا سره ژوند دی، روغ صحت دی، طاقت دی، اډوکي زورور دي، مال دی، وخت دی، علما دي، دینداري ده، هر څه موږ سره موقع شتي. خو کیدای شي چې دا زه تا ته ورځ نشم ویلی، او نه تا ته ګنټه ویلی شم. کیدای شي سیکنډ بعد هم دا هر څه ختم شي. کیدای شي که نه شي کیدای شي. نو په دې دنیا باندې مه دوکه کېږئ. هغه دنیا چې د هغې حقیقت الله څه په ناشنا طریقې سره بیان کړی دی. الله څه وایي؟ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب وله
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله وی ځان په دې خبره پوه کوي چې دا ژوند د دنیا دا لوبې دي، دا مشغله ده، دا پلتو ښایست دی، دا هرس د ډېروالي دی، نور هېڅ هم نشته په دې دنیا کې، هېڅ هم په دې دنیا کې نشته. او ځکه الله دا حقیقت هغه رب بیانوي کوم رب چې د دنیا پیدا کړې ده، د هغه نه زیاته څوک ښه نه پېژني. هغه رب دا حقیقت بیانوي، نور تا ته موږ څه ووایو دنیا مبارکي. او لنډه الله هم د دقه آیت په آخره کې وایي وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. او نه دی ژوند دنیوي مګر د دوکې سامان دی. الله دنیا خلک یې دوکه کړي دي او دوکه کوي او دوکه کوي به دقه د دنیا حال دی. او ما تاسو څه څو پیرې دا خبره بیان کړې ده چې د دنیا مثال د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې د یو خرابې ښځې سره شپه تېروي، نو د ده دا مطلب وي چې دا ښځه صرف په ما مینه ده، هغه ورته وایي خپله قیصه ختمه وه، شاته نور په انتظار کې ولاړ شي، چا سره محبت نه کوي. دغه شان دا دنیا ده، که ستا دا مطلب وي چې ما جو راګیره کړې ده، هېڅ چا نه ده راګیره کړې، ستا پلار نیکه کله راګیره کړې ده. غټ غټ خلک دې دغه شان تلي صرف د کفن سره او د عمل سره، ته به څه دنیا راګیره کړې او ته به څه دنیا راجمع کړې، هېڅ هم نشي کولی. خو دومره کوه چې په څومره باندې ستا ژوند رواني او په څومره باندې ستا ګزاره کېږي، نو ژوند به دې ښایسته تېرېږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا خبره کړې ده اکثروا من ذکر هادم اللذات یا هاذم اللذات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ډېر ځان ته رایادوئ هغه مرګ چې هغه مزې ختموونکی دی، ډېر رایادوئ ځان ته. والله چې د یعنې نن سبا خو څه ناشنا حالات دي، روزانه خبر دنیا را نږدې شوې د یو بل ته د انټرنېټ د لاسه، نو روزانه خبر دی هلته مړی دلته مړی هلته مړی دلته مړی. او سبحان الله لکه موږ چې به د خلکو دا خبرونه اورو ټول عمر او موږ به نه ځو، یو ورځ به زموږ هم خبر وچلېږي چې پلانې مړ دی. آیا تیاري ته د هغه ورځې لپاره؟ دا سوال د هر مسلمان نه دی. ته تیاري دی ته چې د الله سره ملاقات وکړي؟ او ته تیاري ته د خپل حال نه راضي په دې کوم حال چې ته نو هر یو به سر وڅنډې وایي زه پې نه یم راضي، نو چې راضي پې نه نو انتظار د څه کړي چې ته په دې حال نه راضي په کوم حال چې ته یې چې په دې زره الله سره میلاو شم او په دې حال کې د الله سره ملاقات وشي، نو ته بیا ناس څه ته ما خو په دې پوه کړه که نه انتظار څه ته کړي، ډډه دې څه ته لګولې. دا د یو ورور، د یو ملګري، د یو خیرخوا، د یو ناصح نصیحت واورئ چې ګوره په دې دنیا دوکه نه شئ، خپل رب راضي که، خپل آخرت برابر که، او دا بچي، دا ښځه، دا دوستان، یاران، دا ټول وختي تور خبرې دي مړه، په دې مه دوکه کېږه. ځان له څه وکړه آخرت ته. والله چې مړ شوي څوک دې بیا یادوي هم نه، الا دا که چېرته څه دې کړي او چېرته څه د الله د دین دپاره دې څه کړي نو دینداره به دې یاد کړي، نور بیا دې څوک د سره یادوي، بچي دې نه یادوي. بل ما سره دغه کسان ناستو خبرې کولې، یو پکې دا خبره وکړه چې زمونږ یو کلیوال دی پوخا مړ شوی دی، انتهایي جیداد یې بچو له نوسو له جمع کړی دی، یو لوی جیداد. اوس د هغه بچو پکې اختلاف دی، نو هغه بچي وایي چې الله دې زمونږ هغه پلار تباه و برباد کړي چې دا جاښی موږ ته پرېښودي. د دوی پلار به مې یو ورځ دا سوچ کړی چې زه بچو له مال ډېر وبچي بیا به ما یادوي، هېڅوک دې نه یادوي مړه. خپل آخرت له محنت کوه، خپل رب راضي که، د پیغمبر په طریقه عمل کوه، ښایسته ژوند تېر که. څومره چې ستا نه کېږي د بچو، د ښځو، د مور پلار دپاره منډه وها د ضرورت مطابق. انها لاحدى الکبر. دا ګورې لوی د عبرت خبره ده او لوی دلیل دی. او ځکه الله وایي لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تاسو کې چې څوک مخکې کېده غواړي مخکې دي شي، څوک شاته کېږي شاته شه. الله تعالی اختیار درکړی، مخکې کېږي مخکې شه، شاته کېږي شاته شه، ستا خپله مرضي ده، الله په چا زور زبردستي نه کوي. نه الله د چا د بندګۍ نه
تمه ساتي چې دا بنده به زما بندګي وکړي نو زما خزانې به ډېرې شي او نه ګورې الله د چا د نافرمانۍ نه یېرېږي او نه د هغه په خزانو کې څه کمی راځي ستا خپله مرضي ده که مخکې کېږي الله ته مخکې شه که شاته کېږي شاته شه مخکې کېږو به موږ څنګه هغه داسې چې موږ د ورځې د سکندونه د منټونه د الله دپاره تېر کړو او د الله په بندګۍ کې تېر کړو شاته کېږي یو سړی داسې چې دا وخت دا نعمتونه د الله په دشمنۍ کې استعمال کړي والعیاذ بالله یا د الله په نافرمانۍ کې نو اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې د رمضان 10 ورځې تېرې شوې په دې کې رب العالمین موږ ته دا خبره وښوه څنګه چې دا میاشت تېره شوه دغه شان به یو ورځ زما او ستا ژوند تېر شي که نه دغه شان به یو دام کېدی شي کوم ملګري چې هلته ما سره ناست دي او سره زما او څوک چې ما ویني څوک چې ما اوري کېدی شي دوی کې ډېر روان رمضان کې به نه وي دغه آخري رمضان و څه چې شوي دي هغه شوي دي که ښې کړي دي جو مبارکي ورته وایو او که هسې ټایم پاسۍ کړی په رمضان کې او دغه دنیا پسې هلته هم منډې وي نو بیا خو غریب تاوان وکړو او څه لوی تاوان یې کړی دی هغه ورځې تېرې شوې لاړې او موږ به وی خلکو ته والله چې دا روژه سټارټه شوه په مخه د خلکو د جذبې لپاره لکه څنګه چې الله وایي ایاما معدودات د شمار ورځې دي د شمار ورځې دي صبر وکړه صبر وکړه او چا چې صبر کړی د الله په بندګۍ باندې هغه کامیاب دی چا چې نه دی کړی هغه موږ له موږ لار نه راځي بله دغه وخت نه راواپس کېږي څه چې تېر شو هغه تېر شو دویمه خبره هغه دا ده د رمضان میاشت هغه لاړه او کېدی شي هغه کس چې مونځ به د رمضان نه مخکې نه کوو بیا مونځونه پرېږدي که نه شي کېدی ډېر به دي شي د رمضان نه مخکې مونځونه نه کول په رمضان کې شروع کړي کېدی شي اوس بیا بالماضي ته راواپس شوی او کېدی شي هغه سودخور بیا سود ته راواپس شوی او کېدی شي هغه سندرو والا ډمتوب والا فحاشۍ والا بیا سندرو ته او ډمتوب ته او فحاشۍ ته راواپس شوی هغه سګرټي هغه نشهیز هغه نسواري هغه بیا راواپس شوی خپلو نشو ته زه تاسو ته دا نه یم چې داسې اوسئ څنګه چې رمضان کوي دا ګرانه ده که اسانه ده ګرانه ده داسې نه شي کېدی رمضان یو برکتي میاشت ده په کې سړی عبادت کولی شي د الله ډېر دا تا ته هېڅوک نه وایي چې ته بلکل داسې اوسېږه لکه څنګه چې ته رمضان کې وي خو تا ته موږ دا وایو هغه رمضان کې چې دې څه کول کم محنت دې کوو په هغې کې کوتاهي مه کوه دا زموږ د نصیحت او زموږ د خبرې مقصد دی موږ هلته ژوندي وو په روجو په تراوو په صدقو په ذکرونو په تلاوتونو اوس هم راځه دا ژوند هغه شان تېروو روجې به هم نیسو تهجد به هم کوو تلاوتونه به هم کوو صدقې به هم ورکوو اگر که د هغه مخکې نه لږې کمې شي هېڅ خبره نه ده خو چې په هغه لار خو روان یو که نه نشي کېدی دا هم ګرانه ده اوس په دې کې خو څه ګنجایش نشته عجیبه دا ده چې یو کس چې په رمضان کې به تراویح د امام سره په ټیم کولې نن هغه د جمعې لمونځ نه کوي زه خو حیران یم چې دې په کوم نیت ولاړو دی تراویحو ته دا ما ته پته نشته خو څه ووایم نه زه به څه ووایم چې یو سړی تراویح کوي ښه په ټیم ښه سپینه ټوپ وي ښه مزېده ښه جړاګانې اوس د فرض لمونځ نشته نو زموږ جوماتونه پې ښکلی دلیل دی او زموږ د جوماتونه په خپله په چغو چغو دا ګواهي کوي چې راشئ وینئ جوماتونه په روژه کې څنګه او اوس څنګه دي بل اوس مې یو لیکلو کتو چا کړي اوس ناشنا لیکلي کړي زما په دې زړه باندې ډېر اثر وکړو وی د آدم بچیه ته څه عجیبه یې یوه سپومۍ وینې وی د الله سمه بندګي شروع کړي هغه بله چې ویني بیا نافرمانیانې شروع کړي او ډېره ښکلې خبره یې کړې په سپومۍ سره د ده بندګي شروع کېږي او په سپومۍ سره د ده د الله نافرماني شروع شو او د سپومۍ دا قرب ده د کوم رب بندګي چې تا په رمضان کې کړې وه نو رب هم قرب دی رب د رمضان رب د نورو میاشتو هم دی رمضان ګوره ځکه بعض علما وایي بعض علما یې داسې تعبیر کوي وایي دا کوم خلک چې
رمضان کې عبادتونه ډېر کوي او بیا پرېږدي گویا کې دوی یو قسمه بندګي د دې رمضان کوي د رب د رمضان نه کوي. دا ډېره سوچ خبره، ډېره جوړه خبره ده. لکه دوی چې دا بندګي د دې رمضان کړي د هغه رب یې نه ده کړې کوم رب چې د رمضان. او دلیل په دې دا دی چې که چېرته ده د دغه رب بندګي کړي کوم رب چې د رمضان دی، نو هغه رب خو په شوال کې هم دی، هغه رب خو په نورو میاشتو کې هم دی. د هغه بندګي خو الله موږ ته څه وایي؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بندگی به کې تر مرګ پورې. دا خو نه دي وایي تا ته چې صرف رمضان کې بندگی کوه. که ستا حال بدل شوی د مخکې نه، معنی دا مخکې نه، مخکې دوه قسمه دي. یو د رمضان نه مخکې چې ستا کوم حال و او اوس ستا کوم حال دی، دا د هغې نه غوره دی، بیا خو ته ښه په صحیح لار روان. او که چېرته ستا حال بدتر شوی او هغه زوړ حال ته یا واپس شوی هغه ګناهونو ته او هغه نافرمانیانو ته، نو بیا خو ته په داسې لار روان یې چې د هغې ختمېده هغه په هلاکت باندې دي. زه خو تعجب وکړم د ډېرو ته چې د یو څو ورځو بندګي او بیا هر څه پاتې، ټوپۍ م لاړه، ږیره م وخریله، بعض پکې دا جامتونه چې غټ کړي د روژې لپاره، ږیره م وخریله، تسبیح م پاتې شوې، د امام سره تراویح پرېږده، تراویح تهجد خو لاړو، فرض مونځ پاتې شو، تلاوتونه ختم، درسونه ختم، بیانونه ختم. بعضو پکې لا په فیسبوک کې او په یو څه کې او بل څه کې داسې په رمضان کې داسې دیني نشریات شروع کړي، بیا چې څنګه رمضان ختم شي بیا شروع کړي خپلې زوړ لینډ ته بیا واوړي، بیا قصې ته واوړي. ته به حیران شي چې دا بندګي تا د رمضان کې د کم رب کوله، خو ما قرب دی اوس. ځکه استقامت ته یادوم. الله وایي فاستقم كما امرت ومن تاب معك. الله پیغمبر ته دا نصیحت کوي. ګوره پیغمبر ته وایي فاستقم، ای پیغمبره مضبوط اوسه، نیغ اوسه، نیغ اوسه په هغه څه چې راته الله ویلي دي. دا زموږ دپاره هم دا نصیحت دی. او ځکه الله موږ ته هم دا ویلي فاستقیموا الیه، تاسو د هغه رب په لار باندې مضبوط اوسئ. استقامت غټه خبره ده. ته ما ته دا مه یادوه چې ما په روژه کې تراویح کړي دي او ما صدقې ورکړي، اوس یې کې وایي نه اوس خو یې نه کوم. نو څه یادوې ما ته؟ زموږ استقامت پکار دی. اگر که دا عمل ستا لګي، نو اوس رمضان ختم شو، روژې ختمې شوې، د رمضان د ختمېدو سره روژې ختمې شوې؟ روژې خو نه دي ختمې، رمضان میاشت ختمه شوه. د رمضان میاشت چې په هغې کې موږ روژې نه وي، هغه میاشت ختمه شوه. روجی خوشتی د شوال دا شپږ روجې، بعض هغه دیندار ملګري الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچي چې هغوی شروع کړي دي او ډېرو به پکې ختمې کړي وي، بعض به په ختمولو باندې، بعض هغه دي چې ډډه یې لګولې ده په رمضان کې موږ نیولې وی، اوس کار شوی دی. نه، ته به د رمضان نه بعد د روجو سره ځان تړلی وساتي. اوس دته خبره اسانه ده او بیا ګرانېږي. نو د شپږ شوال، د شپږ روژې د شوال دا، نو دغه شان موږ سره الحمدلله د پیر د ورځې روژې شتي، د جمعرات د ورځې روژې شتي، نو موږ سره الحمدلله د عاشورا روژې شتي، موږ سره د عرفات د ورځې روژې شتي، موږ سره په میاشت کې 3 ورځې روژې شتي. او چې څوک ډېر دیندار یې هغه د دین هم زیاتې روژې نیسي. نو مقصد د خبرې مې دا دی چې د رمضان ختمېده دا صرف د دې میاشت ختمېده دي، د دې روژې ختمېده ګورې نه دي. که ستا دا مطلب وي چې روژه ختمه شوه، نه، د عبادت سره هسې مدد شوی. بس کوئ. کله ته موقباز دا چې دا خبره پکې زیاته کوي موږ کار له ځو، موږ دې له ځو، موږ دغې له ځو. دا دنیا موږ دومره تباه کړي وو، دومره خراب کړي وو که نه، چې د هرې بېدینۍ دپاره موږ د دنیا یو سبب ګرځو، یو عذر ګرځو چې بس د دنیا او دنیا، دنیا او دنیا. نو صحیح ده، یو نیم ورځ پکې ته داسې وټاکه چې په دې ورځ که کاري ډېر لږ به کوم یا نه کوم، یا داسې ورځ پکې د چوټۍ راځي، هغې ته په انتظار یې. داسې خو کیدای شي که نه، داسې هم نشي کیدی که نه شپه ورځ لګیا یې، څه ګنجایش به پکې وشي. زه خیر د الله دپاره به کوم څه ګنجایش کوئ؟ هېڅ خبره نه ده او هېڅ تاوان نشته دی. دا ګټه ده، دا تاوان نه دی، دا ګټه ده. دغه شان
د رمضان میاشت ختمه شوه د دې مطلب دا نه چې د شپې مونځ ختم دی د شپې مونځ نه ختمېږي د شپې مونځ د هغه وخته پورې دی چې څو پورې ستا په دې بدن کې ساه چلېږي داسې په رمضان پورې خبره نه تړلی شي رمضان کې صرف دومره دی چې د خلکو توجه دې طرف ته ډېره وه او د هغې د شپې د منځه بیا یو خاص فضیلت دی اگر که د شپې مونځ کول د دې عام فضیلت هم دی مشهور حدیث دی علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د شپې د مونځ کوئ د دې خیال ساتئ څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي څومره د هغه آدم علیه السلام نه واله او د اوسه پورې قیامته پورې څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د هغوی طریقه ده چې هغوی د شپې مونځونه کوي دی نه دي ویلي چې د نیکانو طریقه دا ده چې هغوی د رمضان په میاشت کې د شپې مونځونه کوي دی نه دي ویلي بلکې دا د نیکانو همیشه طریقه ده چې دوی د شپې مونځونه کوي او بیا هغه حدیث کې مخکې دي چې په دې سره تاسو الله ته نږدې کیږئ ومغفرة للسیئات د شپې د منځه د لاسه به الله ته نه ګناهونه ریجئ د دې د لاسه به الله ته د ګناهونو نه بندئ او یو روایت کې داسې راځي چې د دې د لاسه الله بیماریانې ختموي د بدن نه دا حدیث امام ترمذي امام احمد راوړی په نورو کتابونو کې هم شته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي افضل الصلاة بعد المکتوبه قیام اللیل د فرض مانځه نه بعد غوره مونځ او فضیلت والا مونځ هغه د شپې د مونځ د قیام اللیل هغې الله ته ودرېده د شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سفر کې هم د شپې د مونځ کوو په خپل ځای کې خو پرېږده په حضر کې بلکې هغه به په سفر کې هم کوو هغه انسان دی چې الله د هغه راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي هغه به دومره ودرېدو عایشه رضی الله عنها وایي چې د خپې به یې وپړسېدي او وبچودي او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله ووایي یا رسول الله الله ته بخلی نو ته دومره اوږده عبادتونه کې وی افلا اکون عبدا شکورا ستا دا نه ده خوښه چې زه د الله شکر ګزار بنده جوړ شم یعنی دا عبادت هغه دې دپاره کوي چې شکر یې ادا کوي او زموږ خو دا پته هم نه لګي چې جنت ته به ځو که جهنم ته به ځو دغه حال دی نو دا ډېر اوچت عبادت دی زه خیر دی 2 رکعته کوه 4 کوه که اوږده نه شي کولی اگر که مونږ عادت شوي رمضان کې به 11 کېدی ښه په اسانه به کېدی سوم نه اوس هم هغه 11 مونږ کولی شو ورب الکعبه چې کولی شو الا دا یو سړی بیماري او عمر ډېر زیات چې د هغوی خبره زه نه کوم او نور دا مونږ کولی شو هېڅ ګران کار نه دی سهار منزل ته راپاسې نیمه ګنټه مخکې راپاسه 40 منټه مخکې راپاسه یو څو رکاته پکې کوه او امام حسن بصری رحمه الله به وی ګران عمل دی په عملونو کې چې سړی د شپې راپاسي د طلایي نه او دی ودرېږي الله ته دې کې شک نشي دا ګران کار دی خو دا الله اساني هغه چا ته چې چا د دې عبادت نه خون اخیستی هغه ته ډېر اساني او دغه شان هغه دا ووایي چې دا مال د الله په لر کې لګول دا هم ډېر ګران کار دی ځکه چې الشیطان یعدکم الفقر شیطان الله وی شیطان تاسو د غریبۍ نه یری ډېرې وسوسې ډېرې خبرې به تا ته راچي ته د هغې باوجود د الله په لار کې مال لګوې دا هم ګران کار دی نو بیا چا ته د تپوس وکړو امام حسن بصري رحمه الله وی دا څه چل دی دا کم سړی چې تهجد کوي د ده دا مخ ډېر ښایسته وي او د مخ نه یې پته لګي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ښه دا پېژني هم ګوره دقه شان کس کم چې د شپې مونځ کوي اوس داسې نه چې ما پسې که سهار راشي چې یاره موږ خو د چا په مخ کې ښایست ونه دي ته د شپې مونځ کوې وایي زه یې نه کوم نو ته به د بل په مخ کې څه وي دا هغه سړی معلوموي چې څوک د شپې مونځ کوي د ده په مخ کې نوري یو کشش یي سړی ځان ته راکاږي یو ښایست ول الله ورکړی وایي د دې څه وجه ده هغه ورته ډېره ناشنا خبره وکړه وایي دی یوازې شوی د الله سره د مخلوق ټول پرېښود یوازې الله ته ولاړو نو رب العالمین د نور نه ده له څه نور ورکو یو خاص رڼی دې کس له ورکړی چې د شپې الله ته ودرېږي نو ځکه د ده دا مخ رڼا کوي ځکه د مخ ښایسته دی ځکه په دې مخ کې سیر او برکت دی او دا به درته یو فایدې ذکر کړم خبره د شپې د مانځه ده ما نه خو ډېرو ملګرو تپوسونه کړي دي او کوي چې موږ ډېر زړه غواړي چې د شپې مونځ وکړو خو نشو کولی کیدای شي دلته هم داسې کسان دي که نه ټول بزرګان یې
ای به داسې کمزوري چې موږ یې غواړو خو رانه نه کېږي راته ګراني. د دې بدله زه جواب درکم د امام ابراهیم ابن ادهم رحمه الله. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله هغه پسې یو کس راغی وی اني لا اقدر على قیام الليل، وی زه د شپې لمونځ نشم کولی، فصف لي دوا، څه دوایي راته وښایه، علاج راته وښایه د دې ده چې زه د شپې مونځ ولې نشم کولی. هغه ډېره ناشنا خبره ورته وکړه، څه ناشنا دوایي ورته وښوه، وی د ورځې نافرماني مه کوه، د شپې به دې ځان ته ودرئ. څومره ښایسته جواب دی، یعنې ډېرې اوږدې خبرې پکې را جمع کړي، ډېرې اوږدې. لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، د ورځې د هغه نافرماني مه کوه، د شپې دې خپل ځان ته ودرئ. خو چې کله ته د ورځې د هغه نافرمانیانې کوې نو بیا ته د دې لایق نه یې چې هغه ته ځان ته د شپې ودرئ. الله تا د دې لایق نه ګڼي، ته د ورځې څه توره والې چې اوس یې د شپې هم ځان ته ودرئ. ځکه دا ډېره د یېرې او د سوچ خبره هم ده، که ته نشي ودرېدې نو د ورځې ریکارډ دې وګوره چې چل دې کړی دی، الله چا سره ظلم نه کوي. دغه ګناهګار له الله دا شرف او دا عزت نه ورکوي، ځکه چې الله ته د شپې ودرېده د لوی عزت. دغه شان په امام حسن بصري رحمه الله دا مخکې خبرې تېره شوم د ده باره کې راځي، یو کس پسې راغی وی یا ابا سعید، ای ابو سعیده، زه وی خلکه صحت مې روغ رمټ دی او د دې قیام اللیل سره مې ډېر محبت دی. اوس دې سوال ته ګورئ، زه وی دومره د دې قیام اللیل سره مې شوق دی چې زه خپلې د اودس اوبه د چاردام اوبه د ما ځان ته تیار یخودي، چې زه به د شپې راپاسم، زه به په دې باندې چاردام کوم، زه به اودس کوم او زه به الله ته ودرېږم. سوال دا دی فما بالي لا اقوم، څه چلی چې زه ودرېدی نه شم، بیا هم تهجد نشم کولی. یعنې دومره محبت دی. ګوره دا ګوره څه لږ محبت نه چې سړی د مخکې نه ځان له د اودس اوبه هم تیارې ساتي. څه چلی زه نشم ودرېدی، هغه ولې دوو ټکو کې جواب ورکړو، لکه څنګه چې ابراهیم ابن ادهم ورکړی، د ده جواب دا دی وی ذنوبک قیدتک، ګناهونو قیدي کړی، ته نشي راپاڅېدی، تا ته زنځیرونه پراته دي، ستا خپو لاسونو ته زنځیرونه پراته دي، ته به الله ته څه ودرېږي. ته که ډېرې اوبه تیارې کړې، ته که ډېر موبایل ځان ته په ټیم کې، ته که ډېر خلکو ته ووایې چې ما به راپاڅې، خو چې دا ګناهونه دې کم کړي نه وي او دا دې پرېښودي نه وي نو الله تا نه پرېږدي ځان ته چې تا که ته ودرېږي. دا معمولي خلک خو نه دي الله ته چې ودرېږي، د دوی خو الله صفت کړی دی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. یو سړی شپه تېره کړي ټوله یا الله ته ولاړ یا په سجده یا په رکوع، داسې معمولي سړی دی. یحذر الاخره ویرجو رحمت ربي، د آخرت نه یېرېږي، د الله د رحمت امید ساتي، داسې معمولي سړی خو نه دی. نو چې په دې خلکو کې ته ځان شمارول غواړي چې الله یې صفت کړي، د هغې دپاره به محنت کوې. په هغه محنت کې یو کار دا دی چې د ورځې ګناهونه به پرېږدي، د ورځې ګناهونه چې دې پرېښودو د شپې دې الله ځان ته ودرېږي. او دا د تجربې خبره ده، دا بس خبرې سړی راښکاره کوي، راښکاره کول مناسب نه دي، خو کله سړی د درس او د عبرت دپاره وکړي. زه درته دایم چې د تجربې خبره ده، ما سره شخصي دغه شیان شوي دي چې په کومه ورځ تانه د الله نافرمانیانې وشوې. نافرمانیانې خو هر انسان نه کېږي، کله سړی چې یو نیم وله ډېر زور ورکړي نو د هغې اثر بیا د شپې په تهجدو باندې را پرېوځي، لازم په روجو باندې، په صدقو باندې، په درس باندې، په دماغو باندې. کله کله زمانه اسانه مسله مې د دماغونه وځي او سوچ کوم دا مسله څنګه او سخت مې خفه کوي دا چې مسله مې د دماغونه وځي،
چې دا خو ما یاده کړې ده او زما ذهن کې ولې ووت، نو بیا مې ورسره دې ته سوچ لاړ شي چې الله چا سره ظلم نه کېده، چې ستا د دماغونه وتې ده نو ته خو د خپل کردار ته م وګوره که ته خو د خپلو حالاتو ته م وګوره. تاسو به زمانه ښه انشاءالله، زه ستاسو خبره نه کوم، ستاسو له دماغونه مسله م نه وځي، تاسو ټوله شپه به تهجد کوئ، خو زه خپله خبره کوم چې ما سره داسې شوي دي چې بیا الله د عبادت توفیق الله سړي له داسې نه ورکوي څنګه چې کله سړی دیندار او الله ولا توفیق ورکوي، او کله سړی نیک عمل ډېر کوي او الله ولا توفیق ورکوي. دغه شان په روژه کې ګوره هر سړي دا تپوس کو دا سرسایه څو ده او څومره ده او څنګه ده او دلته او که هلته او بالغ او نابالغ او دا قیسې به کولې. د رمضان د ختمېدو سره خرچه د الله په دین کې دا ختمه شوې خو نه ده، که نه ختمه شو بیا هم تپوس کوه که نه. د 11 میاشتو کې هم چېرته تپوس وکړه چې د غریب له څه ورکمه، څومره یې ورکمه، څنګه یې ورکم، په دې جومات یې لګوم، د الله په دې دین یې لګوم، په دې علماو یې لګوم، دا دین چې زده کوي په دوی لګوم، څه طریقه وکړمه، شیخ صاحب، مولوي صاحب، مفتي صاحب، څومره، کله، څنګه، په څه کې، په څه کې نه. چېرته دا تپوس خو به د 11 میاشتو کې هم بیا کوه که نه. وایي د الله په لار کې د مال لګول صرف دغه و چې ته به صرف روژې ته پروت وې، به یې کې به یو څو کیلو وریجې راوالی به ورکړي، او به 11 میاشتې هغې ته ډډه ولګوه چې ما 2.5 کیلو وریجې ورکړي، ما اوړه ورکړي، ما غنم ورکړي، ما وربشې ورکړي، دې ته بیا پروت وي. موږ سره ټیم دی الحمدلله، موږ د هر څه کولی شو. د سفیان ابن عبدالله الثقفي رضی الله عنه د حدیث ته غوږ کېدی، هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. اے د الله پیغمبره داسې خبره راته وښیه چې بیا بس بل چا نه تپوس ته ضرورت را نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په خبره پوه شو چې دا څه مطلب، ورته وی قل آمنت بالله فاستقم. دا حدیث مسلم راوړی، نور کتابونو کې مشته. وی دا خبره د زړه د کومې نه وکړه چې ما په الله باندې ایمان راوړی دی، توحید په رڼا کې او په سوري کې ژوند تېروه او بیا په دې مضبوط پاتې شه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت و هغه ته بس. نو زه تاته دا وایم چې تا خوند څه کلی د تهجدو، که نه نه تهجد هم کړی روژه کې، څه خوند پکې و، اوس ختم شو خوند، اوس پکې نشته که څه خوند، که نه هغه روژه کې به خوند و، اوس پکې نشته. که اوس پکې خوند نه وي نو بیا خپل ځان مراجعه وکړه چې تا کې بیا مشکل دی. الله موږ ته یو موقع راکړې، یو مدرسه د رمضان ګورې مدرسه ده. موږ 13 ورځې به کوم ځای کې وو؟ موږ په مدرسه کې وو، موږ په سکول کې وو، موږ د زده کړې په ځای کې وو. ته اوس فارغه شوې دغه مدرسې نه، تا څه کړي ته چې فارغه شوې، څه توره دې والې اوس څه چې تا په دې مدرسه کې زده کړي. کله چې موږ علم کوو او یا دنیوي تعلیم کوو، دا موږ دې دپاره زده کوو چې کله د دې ځای نه فارغه شو چې مخکې بیا کار وکړو، که نه دې دپاره یې کوو. ته چې د رمضان د مدرسې نه فارغه شوې، تا اوس څه کړي او څه به کوئ مخکې؟ د مدرسې نه دې څه فایده اخیستې؟ هغه کیسو ته بیا واپس شوې، هسې دې وخت تېر کړی دی. او څومره لوی تاواني دی چې د جبریل علیه السلام په خیرو کې راشي. جبریل علیه السلام یې پرې خیرې وکړي، وی هلاک دي شي هغه سړی چې رمضان پې تیر شو الله بخلی نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امین. زما ستاسو دا سوال دی، داسې بخلي به یې الله خپل عمل دې څه یقین و چې الله به بخلی، او چې نه او دا خیرې سړي ته ولګي دی به څه کامیاب شي. د قرآن تلاوت به دې کوو، روا به دې غستو. اوس ولې څه چل دی؟ قرآن نشته، قرآنونه ختم شو، شته که نشته؟ هماغه کلام دی که بدل شوی دی؟ هغه کلام دی د الله د سورې فاتحې نه شروع کېږي او په سورت ناس ختمېږي. هغه یې نه بدل شي. ته ولې بدل شو؟ ستا تلاوتونه ولې کم شو؟ ستا شوق ولې کم شو د قرآن سره؟ صحیح ده که هغه شانې نوی لږې کم ووایه، خو ووایه که څه ختم شوی خو نه. نو موږ یو مدرسه کې وخت تېر کړو. ګوره د سهار نه د ماښام پورې به ستا څه وه؟ روژه وه که نه؟ سهار نه ماښام پورې روژه وه. ډېر مسلمانان د سهار نه ماښام پورې انټرنیټ یې نه کتو،
ولې نه کتو روجې و ځکه یې نه کتو په دې کې د الله نافرماني ده اوس یې ته ځان نشي بندولی تا چې 12-14 ګنټې په ځان باندې انټرنیټ بند کړی دی چې دې کې د زنانو تصویران دي او په دې کې دا دي او په دې کې اوس یې چللی تاله او که اوس یې نشي بندولی نو بیا تا په مدرسه کې دې څه زده کړي نه دي ګوره حرام پرېږده موږ به په روجه کې ځان د حلالو نه بند کړی و ښځې راته خوا کي ورته نږدې کېدی نه شو مخامخ به راته یخې اوبه پرتې وې ښه به تږي اوس کله به نه حالانکې دین علاوه هغه حلالې وي نو چې د حلالو نه دې ځان بند کړی او تکړه شوی وې پې او عادت شوی وې اوس د حرامو نه ته ځان نشي بندولی دا خو موږ هلته زده کړه دا خبره که نه هم دې زده کړې زده م کړه چې الله دې ته منع کړې ته به ځان څنګه بندې دا خلک په رمضان کې زده کوي الله ته ته خوراک څښاک مه کوه تا ځان بند کړې حالانکې خوراک څښاک د دې علاوه خو حلال دی نو دغه شان د ګناهونو اوس ځان بند کړی دې نه خو به هر وخت بندېدل غواړي او زه د بعضو خلکو په دې فلسفه نه یم پوه او ما دې به څوک پوه کړي چې په رمضان کې ګناهونه مه کوه بیا یې کوه ما په دې څوک پوه کړي که چا سره څه دلیل و برای کرم برای مهرباني ما ته یې ووایي چې دا آخر کم دلیل دوی پیدا کړی دی چې په رمضان کې ګناهونه مه کوه بیا یې کوه ګناه خو ګناه ده که په رمضان کې ده او که بغیر رمضان کې ده حرام حرام دي که رمضان کې ده او که بغیر رمضان کې نو چېرته هغه ګناهونو ته واپس نشي بیا عادت شوی زده کړي دي چې ځان به څنګه بندې د ګناهونو نه او د الله د نافرمانۍ نه حقې لار باندې مضبوط اوسه هسې م عادت شوی ورسره 13 ورځې نو هغه عبادتونه نصیحت زما دا دی چې ستا هغه عبادتونه چې دې کم کړي دي که حق شانې نشي کولی خو لږ کوې اگر که لږ کم یې کې خو کوې د کم وخته پورې چې هغه وخته پورې چې څو پورې ستا په بدن کې سایي ځکه چې موږ ته دا پته هم نشي بل رمضان راځي او که نه راځي کیدای شي دا زموږ آخري رمضان نو زما تاسو ته دا نصیحت د زړه د کومې نه نه خبر هم دغه 2 نقاطو کې ما راجمع کړه او هغه دا چې رمضان زموږ دپاره لوی درس او عبرت و ولې څنګه چې رمضان تیر شو داسې را ژوند تېرېږي نو دویم د رمضان نه بعد ستا څه حال دی که حال دی ښه نو مطمئن اوسه خوشحاله اوسه ځکه چې مشهوره خبره ده او مشهوره مسله ده په نیکۍ پسې نیکي دا د نیکۍ د قبلېدو نښه ده په نیکي پسې نیکي دا د نیکۍ د قبلېدو نښه ده او که په نیکۍ پسې د نیکیانې پرېښودې نو بیا ویرېږه به د خپل عمل باندې ځان دې ستړی کړی داسې نو خپل حالت مه خرابوئ خپل هغه طریقه مه ګډوډه کوئ که کمزوري کوئ یې کمزوري کوي خو کوئ یې په هغه لار باندې مضبوط اوسئ کم رب چې رمضان کې و هغه رب اوس هم دی او یي به او موږ ګورې د رمضان بندګان نه یو موږ د هغه رب بندګان یو الحي القیوم الذي لا يموت دا هغه رب بندګان یو چې هغه همیشه ژوندی دی قیوم ذات دی او نظام چلوونکی دی د دې دنیا نو هغه همیشه ژوندی دی چې همیشه ژوندی دی د هغه بندګي به همیشه کېږي دا یو څو مختصر خبرې د درسونو د سلسلې په دې اوله کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او نوره سلسله به هم دقه شان د درسونو هغه اسم چې مخکې وه بوزه کې سوالاتو جواباتو نشست د توحید درسونه د کتاب الرقاق د سیرت درسونه د نور د حدیثو چې کوم درسونه هغه به ټول انشاءالله په هغه سلسله باندې په هغه طریقې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين